مستاسو مخی دا پنزلسمی سپاری دا سورت بنی اسرائیل یو دری آیاتون تلاوت کن. اللہ جل شانہو فرمائی وکل انسان، ہر انسان کاغا مسلمان دے کافر دے نیک عمل دے بد عمل دے، ہر انسان الزمناہ طائرہ وابچو دل منگا عمل نامہ دو فی عنقی پسٹ کے. ہر یو کس تبا دخپل زندگی چه سمرا اعمال دی سمرا فرشتو لکل کڑی دی دا ټول بدتا بغاڑا کے واچولیش. ونخرج له یوم القیامت کتابا، او اللہ وی دتا با منگا یو کتاب ورکو، دل با منگا یو کتاب ورکو یلقاہو دتا با مخامخوی کتاب با دتا اخکاری منشورا کلو بی عمل نامہ بغاڑا کی واچولی شی و دلبا یو کتاب ملوشی. او بیا بورتا اللہ فرمائی اقرأ کتابک، دا خپل کتاب پڑھو کا، دا خپل جو صدقڑی دی دا پڑھو کا. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، ننستا نفس پتا بانے حساب کا ان کے کافی دے، بخپل حسابو کا ذرا سر حساب نہ کو. داستا جی کم کتاب دے پدی کی جیسے لکلی دی دا پخپل پڑھو کا، فیصلہ دان لا پخپل ہوگا. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. زمائی عزت مندو پدی خبر بانی ز سوجو کم تاسو سوجو کے چی مال زما کتاب ملوشی، زما عمل ما تخکارشی، زما پا عمل کی بسی، زما زندگی بسی، زبد اخپل زان خلاف سنگا فیصلہ کو. حدیث پاکی جو واقع رہ دی مسلم شریف دا واقع راگشتی دا اگد حدیث تے. یو کسب اللہ راولی دا تمام حشر پا مخ کی او دا بیو کم سل کتابونوی او کتابون بمدا سی واڑا واڑا نہیں، یو کتاب با دم رئی کمد دا بسری سمر جدا انسان نظر لگی دا نظر پا مسافت بانی با یو کتاب وی او دا با یو کم سل کتابو نہیں. حدیث پاک کے راضی حضور علیہ السلام فرمائی دا ټول کتابونه بعد گناہونو نڈکی، ټول با گناہو نہیں. زنا، دسترگو زنا، قتلونا، شرابونا، دا ټول با گناہونو نڈکی. دا حدیث حوالہ بانے تا خبر کو. اللہ رب العزت بدے رو گواری یا تی زما بندہ دا یو کم سل کتابونه دی، ہر یو کتاب دم ردی چه سمر استا نظر لگی، دا ټول دا گناہونو نڈک دی. پدی کی یو گناہ دا سے ہو خیا، دا سی او گناہ خیا چی تا ندا کڑی او فرشتو لکلے دا. دا سی گناہ پا کیو خیا تا ندا کڑی او فرشتو لکلے دا شتا پا کی نیا اللہ دا خو دا سی گناہ ہو پا کی نشتا ما ندا کڑی او فرشتو لکلے دا دا ٹول ما کڑی دی. خواہ زما بندہ دا سی او گناہ را تا خیا پا دی گناہونو کی چی تا لگا کڑی دا او فرشتو زیادہ لکلے دا، تا لگا گناہ کڑی دا فرشتو زیادہ لکلے دا. دا سی را تا خیا وی اللہ دا سیم بگی نشتا چه سمرہ میں کڑی دا اوما کے لکلے دا اس پا سکے دے ہو بس دل داریان دے. یو کم سل کتابونا دی دا ٹول دا گناہون نڈک دی چه سمرہ میں کڑی دا اوما کے لکلی دی دا سے بگی نشتا چه ما ندا کڑی و فرشتو لکلے دا. یا اللہ بس کڑی میری اللہ خود اقرار نہ بغیر بل سک شتا ہے نا اقرار بکی خام آخا انکار خونشی کولے خدا تاولی کولے یا اللہ بس کڑی میری. اللہ اکبر. حدیث پاک ارادے حضور علیہ السلام اللہ رب العزت بدتو فرمائی زما بندہ ستا ما سرا یو امانت تے، ما سرا یو امانت تے او انکا لا تظلم اليوم، نن با پتا ظلم نکی گی، ستا ما سرا یو امانت تے. یا اللہ سشی دے اللہ رب العزت پر یو کاغذ باندی لا الہ الا اللہ ٹول ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پدی او کاغذ بانے با دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ لکلی وی اللہ بوتی داستا ما سرا امانت تے تا یو زر دیر اخلاص سرا دیر محبت سرا دا لا الہ الا اللہ اقرار کڑیو امازان سرا ساتا لے نو دے بوتو یا اللہ یو طرف تا یو کم سل رجسٹری دی دا گناہونو ہر یو رجسٹر دا نظر پا مسافت بانے دے خوارکو دے کاغذ دے او باقی لا الہ الا اللہ لکلے دا نو دو دی لوگ یو کم سل رجسٹر پا مقابل کے بدا کاغذ سکارو کی اللہ وہ تیدہ یو سا
او تلی د میزان ته یو سو دا اوتلا نو دی بوی الله د دې په مقابل کې به دا کاغذ څه کار وکړي الله ورته فرمایي یو خو څه کنه د الله بنده زما بنده یو خو څه کنه اوتلا حدیث پاک کې راځي حضور علیه السلام چې کله دا اوتلی نو د لا اله الا الله چابړې دا به پزمکه پروتي زمکه دا به نه خوځي او د یو کم سل رجسترو چې کم چابړې دی هغه به بروخیږي خبره ختمه نه ده چې کله واپس وروړي یا الله تا خو ما ته پته نه وه د لا اله الا الله د دې وزن خو ما ته پته نه وه چې په دې کې څومره وزن دی یا الله ته څومره رحیم او کریم ذات دی ستا د نوم څومره لوی عزت دی ستا نوم څومره وزنی دی نو بیا به الله اعلان وکړي وی د دا یو کم سل رجستر کې چې څومره ګناهونه دي د دې ټولو ګناهونو په عوض کې ولا چې کم دی یو نیکي ورکړي فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات نو زما عزت مندو که چېرې زموږ ستا په عملنامه کې یو ځل د اخلاص سره خو زمونږ کلمه څنګه ویلي اکثرو خلکو کلمه غلطه ده اکثرو خلکو له کلمه نه وردي لا اله الا الله محمد رسول الله عوام اکثر داسې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله داسې دی نو الله فرمایي وکل انسان هر یو انسان الزمناه طائره فی عنقه وابچو موږ د عملنامه د په سټ کې او کتاب بول ورکم او تم اقرا کتابک نن خپل کتاب په خپل پڑھو کا نو هغه کې به زما عزت مند زما او صاحب اعمالو کې کلمه دا هم چې کم دی زړه باندې ني تبلیغ والا وایي کنه چې دا کلمه زړه ته کوشي زړه ته نه کوزي کلمه ته کوشوا ستاد اعمال به اصلاح کیږي تبه د ګناهونو نه ځان ساتي